بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمات کے رسلا القسم الاول قسم اول فعل اسم په اسم شه اسم شه بیا پہلا باب دا دغه څه دا الباب الاول. القسم الاول فی الاسم قسم اول دا په اسم شه. القسم الاول موصوف صفت کنا دا به مبتدا ثابت فی الاسم دا خبر شه به جمله. القسم الاول فی الاسم قسم اول دا په اسم شه. وقد مر تعریفه او په تحقیق سره تیر شو تعریف ده. مر یمر مر فی الماضی دا ثلاثی مجرد مضاعف کله چې په ماضی داخل شي به هغه معنا ده تحقیق ورکوي او چې په مضارع داخل شي به معنا ده تقلیل. په تحقیق سره تیر شو تعریف ده. وهو ضمیر مرجع اسم ده. ودای ينقسم الى معرب و مبنی تقسیمیږي معرب و مبنی ته. معرب چې دا دغه صيغه د اسم مفعول ده او دا د ثلاثي مزید فيه نه اسم مفعول ثلاثي مزید فيه نه. اعرب يغرب اغرابا فهو معرب و اغرب يغرب اغرابا فهو معرب. دا صيغه د اسم مفعول ده د ثلاثي و مبنی چې دا دغه سره ولیکل شي په دغه شی دا غلطی میږ نه کېږي په خپل روزمره شمیږ د لفظ کله کله مبنی وایي شي. دغه دا د په وزن د مفعولون په وزن د مفعولون اسم مفعول ده په وزن د مرمویون بر وزن مرمیون وشتلا شوا. رما یرمینا صيغه اسم مفعول ده کنه به دا اصل شه و مبنویون یغه وزن ته صيغه مفعولون وزن ته صيغه مبنویون شا. بیا دا واو په طرف شه روغی ها به دا په یا باندې بدل شو او یا په یا شه مدغم شله او د یا د مناسبت ته وجنا د نون ولا حرکاتی هغه په کسره بدل ک مبنیون شو. فنذكر احکامه فی بابین پس ذکر کای میرا احکام د اسم په دوی بوبه شه و خاتمتين وی به خاتمه شه. د کلمه ثلاثه اقسام وی اسم فعل حرف. اس مصنف د هدایت النحو په اسم شه شری شو د اسم دا دوا قسمه نرته وشل معرب و مبنی. الباب الاول فی الاسم المعرب باب اول دا اسم معرب شه وفيه یعنی په دغه باب شه او په دغه باب شه مقدمه یا مقدمات و ثلاثه مقاصد و درې مقاصد دی پشه و خاتمه و یو خاتمه. مقدمه لکه څنګه چې د کتابو مقدمه وی کنه د کتابو چې کوم اصلي مقاصد وی هغه د پورا هغه مقدمه شه د راهنمایي او ضروری معلومات ته تیر کو چا کتابو مقاصد ته پیښه سوکا دغه رنګ اس په دغه باب شه یې مقدمه وروړه. دغه د مطلب شو چې دغه باب شه چې کوم مقاصد دي ثلاثه د هغه په یدل په دغه مقدمه باندې موقوف دي ځکه مقدمه اوسره یې دکړه و خاتمه. اما المقدمه ففيها فصول هر چې مقدمه دو پس په دشه فصول دي فصلینا فصول جمع دو ده فصلون لکه اصول جمع دو ده اصلون. فصل فی تعریف الاسم المعرب و تعریف ده اسم معرب شه. وهو كل اسم بیا نکره روغی او فعل پس روغی سرتا دا اسم و موصوف شي. وهو كل اسم و هر داس اسم دا رکب مغا غیره چې مرکب شي د بل سره د خپل ځونه یعنی د دنا علاوه بل شي سره دای مرکب شي. هغه اسم په خپل ده لکه زیدون و غیره دا بل تشای وسره ګډه هغه سره مغا ګډ وکه. ولا يشبه مبني الاصل ودای مشابه نوی د مبني اصل. مبني اصل درې شای نه دي
حروف چې سمرا دي من الا چې سمرا مې دا یغه شو ویل شرح مې اتمل شه مې حروف ویل دا غون مبني دي دا غرانګه امر حاضر ازرب عوامل سره بدلېږي نه بدلېږي دا غرانګه ماضي ضربا باندې تم عامل داخل کا نه بدلېږي نو دا درې چې دي دغه ته مبني اصل وایي از د اسم معرب په تعریف شه دا دوا شرطی نه دي چې یو ترکیب یعنی جمله چي وي جمله مطلب دا ده چې جمله شه دای واقع شي ایسه ته ګوشي زائد ویای به زائدون نو ویای او به سکین وی دا ترکیب نه بهر شه زائدون لفظ دا معرب دا خو چې په جمله شه وی به په د اعراب ارسی او چې په جمله شه نه به په د اعراب نرسی به دای سکین وی د عربي قانون دغه د قرائت چې کله دای وقف پکېږي به وقف شه سکون پرسي اخري حرف سکین وی یو شرط دغه هر هغه اسم چې دای د خپل ځون علاوه بل سره مرکب شي و دوام شرط یې لا یشبه ودای مشابه نوي مبني الاصل د مبني الاصل غوند نوي دای د مبني الاصل بشان نوي یشبه مشابه اترکنا بشان کېدل او اغنی اسم مبني الاصل د تشای اغنی یعنی مبنی الاصل سے میرا معنی ہے اغنی اغنا یغنی بیا یغنی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب بدل گردن چر سے واحد متکلم ترورا سے اغنی نغنی اغنی یعنی مبنی الاصل نا مراد د مو دغدا چې الحرف والامر الحاضره اسو دغه اغنی فعل د پره د مفعول به واقع کیږي اسو الحرف چې دا او ته منصوب یې الحرف والامر الحاضره امر حاضر معروف اشپیش صيغه چي دي غائب ولنا والماضيه و ماضي دغه مبني الاصل دی چې دغه سره یې مشابهات یا نوي اس نحو زید فی قام زید لکه زید په دا جمله شه فی قام زید جیسا کہ زید قام زید میں اس قام د فعل سره داخل ک فعل نه بعد د ورسته فاعل واقع کیږي اس د فاعل اعراب په درسی او که ګوشي د ول زید اس په پتا اعراب نه وروله ویل چې دا جمله نشته اوسره دا پته نه لګیږي چې دا ته فاعل مقام ور کوي مفعول مقام ور کوي ها د ترکیب نه ګوشي چې اسم معرب دی او ساکن وی شي لا زید وحده اسی دین زید توغی شي اعراب بخي پکړنده لا زید وحده نه زید ګوشي وحده ګوشي اکیلا لعدم ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے زید خالی زید دول داشه ترکیب نشته کنه چې بل تر سره دای ته مرکب کې رکب یرکب ترکیب سه شاینا غډول په یوزوي کول شا زید اسم معرب دا دغه په جمله شه چې بیا معرب دا چې جمله نه ګوشي وی بیا معرب نه ده او هؤلاء یو داسه لفظ دا چې هغه کپ جمله شه یا مبنی ده ولا هؤلاء ونه هؤلاء یعنی زید خو چې دا معرب ده ولا هؤلاء ونه هؤلاء فی قام هؤلاء اگر کا په دغه جمله شه چې قام هؤلاء قام فعل ده پر هؤلاء فاعل ده خو هؤلاء و لکه څنګه چې حرف د خپل معنی جواتول د پرا د بل تشریح محتاج ده د غرنګ د اسم اشاره یا د خپل معنی بند دلالت کول د پرا د مشارون الیه محتاج ده د حرف خو د دای غریبیا محتاج ده اس چې محتاج ده د حرف سره مشابهت راغی نو په دا وجه دای کپ ترکیب شه واقع شیا دایو مبنی وی ولا هؤلاء ونه هؤلاء فی قام هؤلاء په دغه جمله شه چې قام هؤلاء دی ودردل وہ کڑے ہو گئے ایسی وجہ تشی لوجود شبه د موجود دل زخا د مشابهت اچا سره
بالحرف د حرف سره. ويسمى متمكنا ونموشي متمكن. كم متمكن نموشي؟ معرب تا اسم متمكن ویایی، مبنی تا نه. متمکن ځکه ورته وایي چې دای مکان ورکوي، دای اعراب ته زوی ورکوي په خپل ځون اخري حرف باندې، او د بل چې دا مبني ا زوی نه ورکوي. بیا ورته وګوره ډېر خو مې نه وویل القسم الاول او قسم اولینای دا په اسم شه او په تحقیق سره تیر شو تعریف د ودای تقسیمېږي معرب او مبنی ته. معرب د باب افعال لا صيغه د اسم مفعول دو او مبنی چې دو د په وزن د مرمی صيغه د اسم مفعول دو د ثلاثي مجرد نه بنا یبنی. پس امیر د احکام ذکر کوي په دوی بوبه او یو ختمه شه. اس پهلا بوب دا په اسم معرب شه او په دو بوب شه یو مقدمه دو او درې مقاصد دی او یو ختمه دو. هر چې مقدمه دو پس پیغه شه سه فصلی نه دی. اس اپل فصل په تعریف ته اسم معرب شه دا او هغه اسم دا چې دای ګاټ شي د بل سره او مشابه نوی مبنی الاصل سره، یعنی حرف امر حاضر معروف و ماضی. لکه زیدن فی قام زیدن په دا جمله شي چې قام زیدن داغه اسم معرب ده. لا زید وحده نه زید گوشی لعدم الترکیب د وجه زخات د نشتولی د ترکیب ویل چې زید اکیلا ده گوشی د غریبو د فاعل حیثیت پته لګی نه د مفعولیت حیثیت پته لګی. ولا هؤلاء اس دغه لا هؤلاء چې د په لا زید وحده باندې ورادفتی ته سوچ کایې مخشه زیدون چې دا په جمله شه فی قام زیدون هغه معرب ده. د باقی چې دی دغه دوا د تشای چې تا نه دی معرب. لا زید وحده لعدم الترکیب اس په دغه بنده لا زید بنده دغه یو عطف دی د هؤلاء ولا هؤلاء ونو هؤلاء کلمه فی قام هؤلاء په قام هؤلاء شه لوجود الشبه د وجه زخات د موجود دله د مشابهت د حرف سره و دای نموشی متمکن، یعنی اسم متمکن اسم معرب تا اسم متمکن یاوی دا ویس تو سے پر رجسٹر شه یو دا سے جوړا کیه اسم میں ولی کیه بیا اسم لون ده رجسٹر شه په ابتدا شه پوس یو شه ولی کیه معرب بل شه مبنی میم بنده فتحه ویایه کنه دا زونه جبرش دیایه معرب مبنی بیا معرب شه بیا قسمینا دی کنه بیا قسمینا کا خیر مشتو سی ویای و پر رجسٹر شه ویل کیه هغه د نخوامیر غونډه دی او نخوامیر شه شپړاسی سوب کړی دی او د کامی سوب کړی دی لکه الش کی طریقې شه فرق شته تفصیل